روجا د اسلام بنیادی رکن دے او یو اهم فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت او فرمایلو نو په دویم کال له هجرت باندې الله تعالی د رمضان روزي فرض کړلې. روزه کې یو داسې خصوصیت ته چې په نور عبادتو کې نشته دی. هغه یو خصوصیت هغه دا دی الله تعالی فرمایي الصوم لی وانا اجزی به. روزه ما د پاره دا او زبد دی بدلا ورکوم. ځینې محدثینو دا روایت داسې ضبط کړی چې الله تعالی فرمایي الصوم لی وانا اجزا به. روزه ما د پاره دا او زه په خپله د دې بدل یما، یعنی زما رضا روزیدار ته ملاویږي. الحمدلله. او دا د دې عمل د شرافت د پاره کافی ده. څنګه چې الله تعالی د بیت الله شریف نسبت ځان ته کوي وطهر بیتی للطائفین، او بیت الله تخپل کور وای د شرافت او د تعظیم د وجنه. دا شانتی د روزي د احترام او د فضیلت د وجنه الله رب العالمین فرمای الصوم لی وانا اجزی به. په روزه کې دوه لوی فضیلتونه دي چې هغه الله پاک د ډېر زیات خوښ دي. یو دا چې دا پټ عمل دی، روزدار کې نهایت اخلاص وي. نو په روزه کې ریا ناراضي تر څو چې یو بنده په خپل اظهار نه کړي چاته پته نه لګي، بس د بنده او د الله پاک معاملې وي. نو دا پټ عمل دی ځکه الله پاک ته ډېر خوښ دی. دویم، روزه د الله د دشمن یعنی د نفس کمزوری کولو ذریعہ دا. روزه کې دا تاثیر دی چې دې سره نفس کمزورې کیږي او نفس د انسان دشمن دی، د الله دشمن دی، او د هغه خواهشات او شهوات دا خوراکونه دي، دارنګې ګناهونه دي، اسکل دي. نو دا د روزي په وخت کې انسان په ځان باندې خوراک بند کی نو دا شیطان ته ډېر زور ورکوي، نفس ته ډېر زور ورکوي، ځکه شهوتونه په خوراک سکاک سره مضبوطي او دې سره نفس او شیطان ته موقع ملاوي. او کله چې خواهشات بند شي، جائز خوراکم انسان په ځان بند کی، سکاکم بند کی، حلال بیبیم بند کی، نو دا په شیطانانو باندې لاره بندول دي او نفس باندې زور راوستل دي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نوجوانانو ته مشوره ورکوي چې کوم سړی نکاح نشي کولی، مهر او مال ورسره نه، دته فرمایي روزي نسا. روزو سره د انسان خواهشات او نفس کنټرول کی. یو سړی غواړي چې زه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په شانتي روزه ونیسم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق روزه ونیسم. د پښمنه کوي، مختصر پښمنه، اخر ایسه د شپه کې د پښمنه وکي چې د اذان نه یو 5-8 منټه مخکې خوراک بند کی، او چې ماښام شو تیار راله نور ډوب شو، یقیني ماښام شو بس روزه دې ماته کی او روزه ماته دې په کجورو کی. او دغه شانتي د رمضان په میاشت کې دې سخا کوي، د الله بندگانو سره دې ښه سلوک کوي او د الله په لاره کې دې صدقات کوي، مالی عبادتونه او نیک کارونه ډېر کوي او صدقه ډېره ورکوي، اقتداء برسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د تابعدارۍ د وجنه، ځکه پیغمبر پاک په رمضان کې ډېره زیاته سخا کړې ده. نبی کریم د هر چا نه زیات سخي والحمدلله. کان علیه السلام اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. آقا مدنی صلی الله علیه وسلم دار چا زیات سخیو، حتی چې د رسول الله مبارک سخا د هوانا او د باد نم زیاته و سبحان الله. او زیاته سخا به د روزي په میاشت کې کوله. او دغه شانتي قرآن به ډېر وی. ويستحب دراسة القرآن، د قرآن ترجمه تفسیر
د قرآن تلاوت د قرآن پاک ختم په تراو کی دا د رمضان خصوصیت ته او مؤمن مسلمان دا نخ لري چې د رمضان په میاشت کې به د قرآن تلاوت د قرآن معنا د قرآن تفسیر او په ختم کې د قرآن مجید اوریدل د تزیات مرغوب وي الله پاک دې موږ تاسو کې عقل پیدا کړي ټول کال منډې ترړې او دنیاوي لین دین په کار دا چې دا یو میاشت خو سړی قرآن مجید ته ورکی دا طریقه و د صحابه کرامو د تابعینو د اهل الله صالحینو چې د روزي میاشتې د قرآن سره ډېره زیاتت تړلې وه قرآن نازل شوی په روزه کې دی نو دی وجه د رمضان او قرآن ډېره نږدې رشته ده چې کله هم درته وخت میلاوي د قرآن ترجمه تفسیر ته راځه دغه شانتې تلاوت کوه او دا ختم د نه پاتې نشي خواهشاتو پسې او کمقلو خلکو پسې مزه داسې خلکو سره مه کښېنه چې هغه قرآن نه راډي هغه بچو باندې قرآن نه وایي هغه د قرآن ختم کې نه ودرېږي استا دوستان نه دي هغه د دشمنان دي هغه د تاوان ته او کندې ته دیکه کوي دغه شانتې اعتکاف وکړه روژه به دې قیمتي شي اعتکاف سنت مؤکد دی آخری لس ورځو کې اعتکاف کول ډېر لوی خیر دی چې چا اعتکاف وکړو دته یقیني لیلة القدر میلو شو سبحان الله ځکه چې آخري لس ورځو کې ده او د لس واړه شپې او ورځې الله ته ورکړي دي نو دا د نیکبخته سړي نښه ده چې د رمضان اعتکاف به نه قضا کوي کوشش کوئ چې زنانه په کور کې اعتکاف ته کیدي او سړی جمعاتونو کې او د کور نه یو بنده خامخا اعتکاف کوي اب دعاګانې کوي استغفار به وي منځونه به کوي ذکر به کوي د قرآن ترجمه او تفسیر کې به کینی د ټولو به ثواب کیږي څوک به ولا چای رالیږي څوک به ډوډۍ پېشمنۍ روژې ماتې رالیږي د هغې هم پکې حصه شوه نو د کور نه یو بنده خامخا اعتکاف ته کېناستل پکار دي که داسې وي چې موقع نه ملاوي نفلي اعتکاف کوه چې وخت ملاویږي جومات ته راځه خپل کار ضرورت پوره کوه او بیا د الله کور کې کښېنه او د الله د کتاب تلاوت کوه دنیا بقا نه لري دنیا فانی ده دنیا ډېره بې وفا ده دې وجې نه قرآن وفادار کتاب دی د الله بندگی خیر او د خیر اعمال اب تاثر دنیا کې وي په آخرت کې به وي دې ته ټایم ورکا خاص کر اخیری لشپې د رمضان پاکې ډېر زیات احتیاط پکار دی خلک پکې جواره کوي اگئی جنگئی ټیپونه لګولي او فلمونه یو خيار سړی وای دا خو معلومه ده کنه چې په دې شپو ورځو کې شیطانان تړلی شوي نو دا خو به ډېره ښه شي چې دا موبایل هم پکې موږ وتړو ځکه دا هم شیطان دی غټ شیاطین خو تړلی کېږي خو موبایلونه ویډیوګانې هغه زموږ وخت ډېر ضایع کوي الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې کله به آخري عشره راله شد مئزره واحیا الليل وایقظ اهله لنګ مبارک به کلک وتړو او شپې به رونولي خوب به نه کولو او د کور خلک به هم بیدارول چې مونځ کوئ ذکر کوئ تلاوت کوئ ډېر خلک په تمامه زندګۍ کې قرآن کولو نه کی او یا کاله کې د قرآن مخ صحیح نه کی د دې سړي په قرآن ایمان دی الله دې رحم وکړي په تمامه زندګۍ کې چېرته د قرآن درس ته کښېني نه انا لله و انا الیه راجعون دا به نه ګمراه کېږي دا په غلط نه سر کېږي چې د سره د دین علم نشته د الله د کتاب فهم نشته د رسول الله مبارک د احادیثو ضروری فهم نشته فقه او ضروری مسائل وته نه یاد د نبی پاک سیرت نه دی اورېدلې نه کتلې دی او نه ورته غوږ دی او نه د یادولو فکر کوي دا ډېره سخته کمزوري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي لنګ وتړلو د دې مطلب دا چې بیبیانو ته به نه نږدې کېدلو او یا مطلب دا چې د خیر کار ته به ډېر متوجه شو لکه مونږ وایو که نه چې دې ته به بډې وال غواړي دې کار ته بډې ورته ووهه
او بزرگان دین محدثین وای چې دې مطلب دامو چې ډیر کوشش به کو د ليلۃ القدر په طلب کې په دې وجه د روزي خیال ساتل پکار دي. درې قسمه روزه ده، یو د عوامو روزه ده، یو د خواصو ده، یو د اخص الخواص ده. د عوامو روزه داسې وي چې خوراک نه کوم، سکاک نه کوم او کور والا ته نه نږدې کېږم، دا د عوامو روزه ده، بالکل دا روزه ده وشوه. او یو د خواصو روزه ده. خواص وایي چې دا درې شیزونه خوراک، سکاک او کوروالی خو بند دی، خو نظر به هم د حرامو نه بند ساتم، جبه به هم د حرامو نه، لاس، خپا، وګونه او ټول اندامونه به د ګناهونو حرامو نه بند ساتم. دا د خواصو روزه ده. او دریم د اخص الخواص خلقو روزه ده. هغه دا چې زړه کې به هم د الله نه بغیر بل فکر نه راولم، د آخرت او د قبر د تیاری نه بغیر به د هر څه نه ځان وباسم. دا ډیره د خاص خلقو روزه ده. نو کوشش خو دا وکړو چې د خواصو روزه خو ونیسو کنه، چې د ګناهونو نه هر قسمه سړی ځان بند کړي. آداب د روزې دا دي چې سړی د نظر حفاظت وکړي، د ژبې حفاظت وکړي، د فضول خبرو نه، غیبت نه، چغلۍ نه ځان وساتي، او دارنګې د دې نورو اندامونو نگرانی وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کم سڑے چې دروغ وینا پریندي د دې سړی الله ته هیڅ ضرورت نشتا چې د خوراک سکاک پریدي. او دا آداب دي د روزي چې ډېر خوراک بم نه کې په پښمنۍ کې، او دا شانتي پښمنۍ بم نه قضا کې. پښمنۍ سنت ته تسحروا فإن في السحور برکه. نو ځان به دومره مړی هم نه چې بیا بالکل د سهار جمع کې نشي ودرېدی. ځکه حدیث شریف کې راغلی دی ترمذی کې ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. انسان داسې یو لوښی بدترین ډک کړی نه دی څومره بدترین ډکول د خېټې چې دي. او کله چې انسان ځان ډېر موړ کي، په روژې ماتي کي یا پښمني کي، نو بیا د عبادت نشي کولی، دا ناراسته شي. نیمې حصې د شپې پورې خو د دې سړي دا طبیعت خرابي، نو تراوو کې ورته تکلیفي، منځونو کې ورته تکلیفي. او که پښمني کې ډېره خوړلي تر 12 پورې د ورځې بیا د کار نه، نو دا خو ناراستی پیدا کوي، سستی پیدا کوي. نو د روزي مقصد پاتې شو چې د الله کتاب لوستل دي، الله یادول دي، الله تعالی ته زاری کول دي، عاجزي ښکاره کول دي، او دا شانتې ځان وږی کول دي. ځکه نفس ته زور ورکوي کنه. پکار دا ده چې زمونږ او ستاسو د روزي حالات د ذکر او تلاوت، درود شریف، استغفار په دې باندې آباد وي، او دارنګي د جمع اهتمام وي. الله پاک دې موږ تاسو ته د رمضان آداب نصیب کړي. علماء کرام لیکلي دي چې روزې ته به 6 میاشتې پاتې شوې، صحابه کرامو به د روزې د میاشتې انتظار کو او دعاګانې به یې غوښتلې چې یا الله د رمضان میاشت مو نصیب کړي، د دې عبادات طاعات موږ ته آسان فرمایي. او چې کله به روزي ونیولې نو 6 میاشتې به د رمضان نه وروسته دعاګانې کولې چې یا الله زموږ دا روزي قبول کړي او دې ته قبولیت ورکړي. گویا چې ټول کال د رمضان اهتمام. نو په دې وجه چې انسان صحیح روزه ونیسي، په حلال مال ونیسي، نو د ټول کال ګناهونه پې معاف کیږي. د رمضان دا ډېر لوی نعمت دی او د دین یو بهار دی په دې میاشت کې. نو د دې نه فایده اخیستل پکار دي. اوس یې نه توبه وباسه، الله پاک ته متوجه شه چې یا الله زما په زندګۍ کې د رمضان میاشت بار بار راولي، او د قرآن کریم خدمت، د قرآن درس چونکې په دې میاشت کې نازل دی، نو د دې میاشتې عظیم عبادت د قرآن ترجمه او تفسیر دی. دا وخت ضایع نه کړي، دا نعمت د دې بې قدري ته نه ونشي. الله پاک دې موږ او تاسو ته د ټولو نعمتونو
د صحیح استعمال او د شکر توفیق راکړي او د قرآن علم او معرفت او فهم او سمجھ دی الله پاک مونږ تاسو ته نصیب کړي